والله چې ډېر سخت پې خفه یو. پښتانه داسې دي بې خونده یو که نه، مونږ بې خونده پښتانه یو که نه. هغه زما شعرونه دي چې زما غانټول زما ریدی مړ دی، زما ساده باده لالی مړ دی، زمونږ د کلي خلک ټول جاړي، زمونږ په چم کې یو سړی مړ دی، او هغه چې تا به ترې رانجه اخیسته خبرې هغه بنجاری مړ دی. دا و منیر بونیری د دانیال شاه عرفي دادا په هکله باندې یو ویډیو کړې وه. لکه ستاسو به خیال وي دانیال شاه چې کله ورک شو د هغې نه پس پسې مختلف قسمه پوسټونه کېده، په ټیک ټاک باندې هم خلکو ویډیو جوړولې، خو د هغې څه پته نه لګېده. نو بله ورځ د هغې کم لاس چې دی هغه د سردریاب د هغه برآمد کړی شوی دی، او لاش یې په کومه طریقه دی نو هغه هم زه تاسو ته ویمه. داسې چل دی چې د هغې کومه ګوتمه چې په لاس وه هغه ورسره وه، بل دې لاس دی چې کوم بنګلې ټایپ څه پروت و هغه ورسره هم و، او ډېر زیات په بې دردۍ سره یې هغه وجلی و. وجلی یې څنګه و؟ نو کومه قیصه چې کېږي هغه دارنګې ده چې دیو پیله په کور کې هغه مړ کو او بیا یې په کور کې ښخاوه، نو څه ځای څه بندوبست ونه شو، نو د هغې نه پس یې بیا په بوجو کې بند کو او په سردریاب سیند ته یې واچوه. اوس قیصه دارنګې ده چې آیا د دې کوم ملزم چې دی هغه ګرفتار شوی دی او که نه، نو د دې د پلار او کوم ورونه چې دي د هغو کومه دعوه چې دا په چا باندې کوم خان باندې، نو هغه خان د کلي نه بې درکه شوی دی او د هغې هېڅ پته نه لګي چې دا په کوم ځای کې هغه اوس اوسېږي. نو پولیسو چې کوم دی اف آی آر درج کړی دی، خو تر اوسه پورې د هغې کوم قاتل چې دی هغه لا ورک دی، غیب دی. که کله هم ګرفتار شو تاسو سره به مونږ هغه ویډیو ضرور شیر کوو. نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بله ویډیو که میلاوي. الله حافظ.